زخمی زخمی وجودی خاطر ملان غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر ملان غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای تجمن پاتې شو او شاګردانې د مارې د بڼ ګلان دي د جهل تیارو وژني او د پوهنې تلوسران او زکه هاني پستایل کی کم راشم او زکه هاني پستایل کی کم راشم هر صفت سمر لوی کتاب چلان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله خالقنا العظيم آقا والقدم کی دخوک پیغمبر محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تلپاتی او نهیدون کی تحفہ وړاندې کوم چې د هغې څخه مراد دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په پیل کې د توفیق نوندري خصوصي ښوونځي هغه بنسټګر او رئیس توفیق الله عثماني او د یاد حصې مدیر صاحب عطا محمد عثماني او د همدې حصې د قدرمنو استادانو او د همدې حصې قدرمنو استادانو او د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والي او زموږ دروند او مشر محترم حنیف الله ګردیوال او ورسره نورو څنګه ملګرو همدارنګه د موندري ولسوالۍ د پوهنې امنیت مسؤلینو ته او په دې ناسته کې ټولو قدرمندو سپین ږیرو ځوانانو علما کرامو او د دې سیمې اوسېدونکو زده کوونکو ټولو ته ښه رالاس وایم هر کله راسئ راتګ مو پرې مو دا چې د پروګرام شروع کوو د پروګرام شروع د قرآن کریم په یو څو مبارک آیتونو سره کوو د دې لپاره چې دا غونډه مبرکتي شي په غونډه کې مو څه برکت پیدا شي د دې لپاره د توفیق موندري خصوصي ښوونځي یو تن ګلالي زده کوونکی محمد زکریا ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ تاسو ته د قرآن عظیم الشان یو څه مبارکتونه واورئ محمد زكريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
عمل نیوی پرکڑے قرآن ستادے زمکت سکے چی دا پورتا اسمان ستادے او توری ڈیری دی خزرد خالد غاری توری ڈیری دی خزرد خالد غاری تو خالد بین ولید شاہ جہان ستادے جزاک اللہ خیرن جزاک دا محمد زکریا دا تلاوت سا یو نڑی مندنان دا پروگرام پدی برا کی در اخر اغلاس دو بیانا لپاران دا توفیق ممندری خصوصی خونسی دنو مندگانو مولی صاحب رضا دا بخوران نقصر بان لورکو چراشی امنگ او تاسطا پلی خبری وران نکی مولی صاحب رضا نعمانی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال دهر سنة أول د توفیق ممندری خصوصی خونزی بنسلګر او رئیس ښاغلی توفیق الله عثماني او د یادې لیسې قدرمن مدیر صاحب عطا محمد عثماني او د همدې لیسې قدرمنو استادانو د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال او درون قومي مشر حاجي محمد حنیف ګردیوان او ورسره ملګرو ته همدغه رنګې د ممندري ولسوالۍ د پوهنې امریت مسؤلینو ته د دې مجلس ناست ټولو قدرمنو علماء کرامو سپین ږیرو ځوانانو او د دې علاقې ټولو اوسېدونکو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو هر کله راشئ الله رب العزت دې ستاسو هر قدم په تر د نیکۍ کې واچوي د راتګ نه یو جهان مننه او راتګ هم په لیمو باندې منو نن ډېر د خوشحالۍ او د افتخار ځای دی چې یو ځل بیا د تېر کال په څېر باندې منګ او تاسې د توفیق خصوصي ښوونځي په تالار کې راژمی او د تعلیمي کال د چهارمه امتحان د ازمایښت نه بعد شاګردانو ته نتایج اعلان دا علم داسې یو صفت دی ورونو چې الله رب العزت په خپلو بندګانو کې خاصو بندګانو ته ورکوي دا علم د الله صفت دی او الله رب العزت چې په خپلو بندګانو کې دغه صفت لپاره خوښ کړي دا علم هغه ته ورکوي قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي سره هغه کسان چې هغوی پوهه لري هغوی علم لري او هغه کسان چې هغوی پوهه او علم نه لري او د پوهې او د علم په ګاڼه باندې سمبال نه دي آیا دا سره برابر دي برابر نه دي بلکې الله رب العزت علماو ته او د دین پوهه خلکو ته همدارنګې د عصري متعلمینو ته ډېر لوړ مقامات او درجې ورکړي بل ځای کې قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم پورته کوي درجې الله رب العزت د هغې کسانو چې هغوی ته الله رب العزت د ایمان سرمایه او دولت ورکړی دی والذین اوتوا العلم درجات او هغه کسانو ته چې الله رب العزت علم ورکړی دی د عامو مسلمانانو نه په ډېرو درجو سره پورته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة على مسلم على كل مسلم زده کول د علم په هر نارینه او زنانه مسلمان باندې فرض عین دی ترڅو د انسان په ژوند کې په څلور ساعته کې کوم د دین اهم ضروري او مسایل راځي باید دا د دین آګاه او خبردار اوسېږي
زمونږ د افغانستان د معرف نصاب الحمدلله دا په دواړو مضامینو باندې مشتمل دی هم اصلي مضامین لري هم دینی مضامین لري نو د دې په خاطر باندې زمونږ افغانستان سي د بچیانو مستقبل او منور او روښانه وګرځيږي او د دې په خاطر چې د دوی دغه تدریسي بهیر په سلاخ زیات کړو نو د امدې په خاطر باندې نن دغه غونډه جوړه شوې ده د دې ټولو شاګردانو والدینو ته ښه راغلاست وایو او د کوم شاګردانو چې په دې ازموینو کې په اعلی طریقه باندې نمبر اخیستي دي د لیسې په نمائندګۍ باندې ټولو تبریک او مبارکي او د ستاسو د راتګ نه یو جهان مننه الله مسلړي سرفراز او کامیاب کرا او د ستاسو د کامیابۍ په هیله ومن الله توفیق په مجلس د عالمانو بسر زرشي کوي کاڼي یا لوټي د صحرا جزاک الله خیر جزاء د محترم مولوي صاحب محمد رضوان نعماني صاحب یو نړۍ مننه چې موږ تاسو ته خپلې د خلغلا صبري حاجي سره څنګه کې نور خبرې هم وړاندې کړي او بل ورکو پروګرام په دې برخه کې دا توفیق مندري خصوصي خونسي یو تنګلاري سکون کې بختي رحمان او د هغه ملګری ته چې راشه موږ تاسو ته نعت کلام واورو بختي رحمان او د هغه ملګری بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم بزرگی میں مدینہ دا ارمان دیر دیر زی روزی تعلمون روان دیر دیر دا محبوب بللی واتل شمیرا لاری ڈکی ڈکی کی کاروان دیر دیر زد غم بزولنو کی بندیوانیم د هجران سره مگذران ډیر ډیر د زړګي پنا لیدلې مرد پروت یم د هجران سره مگذران ډیر ډیر زمن صف جن غزوان که خواته ورشم د الله بوي پما د احسان ډیر ډیر हर सादा हर दम पवातो वाया वाया अल्लाह अल्लाह वाया वाया अल्लाह अल्लाह हम बना सबला सबलो वाया वाया अल्लाह अल्लाह वाया वाया अल्लाह आज़िम नू बेरहमान दे अल्लाह ज़िक्र खुदा जाना दे अल्लाह दो आशिक़ दिन ईमान दे अल्लाह पो आबादो पो शाड़ो मैरो वाया वाया अल्लाह अल्लाह वाया वाया अल्लाह अल्लाह قلب اخلاص وی لغام او فساد و تسلیم دا اللہ پویقاد راقبان یک دیر وی حرطو وایا وایا اللہ اللہ وایا وایا اللہ اللہ یاد واپاک اللہ المدام دا ژوندو لا شروع تر انجام حمد زړه حمد خلی په کلام چې شیخ ناس لغمو اندېنو وایا وایا الله الله
د یار وی خادم خدمتگار د چوای حمدای دالار دای ژوند حمدای ارزو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هر ساده هر دم پواتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله وما علينا. By the name of Almighty Allah, who is most merciful and most gracious. Before the speech, I dedicate you a memorable gift of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. That's Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the permission of dear principal, dear teachers and dear students and all guests, I want to present a topic of Kaaba Sharif. Kaaba Sharif, the most sacred place for Muslim, was built by Prophet Ibrahim and Prophet Ismail, peace be upon them. Then the Arab used to perform Hajj to Kaaba Sharif. When Prophet Muhammad, peace be upon him, preached to all mankind, performing Hajj to Kaaba became the fifth pillar of Islam. Kaaba is a 13.8 meter high. Its north and south walls are 11 meters long, and its west and east walls are 9.8 meters wide. Kaaba built of great stone on a marble base, which is 23 centimeters. Thank you for your attention. Hope to be useful information. Narrator Fazlan. د حالات او زمین په منځ کې ګیریم هم ګناه کوم هم ورسره ژاړم جزاک الله خیر جزاک او د پروګرام په دې برخه کې بدل ورکوم د ننګرهار ولایت د پوهانه مرستیاله والي د ګردی اوس قومي سپینګي محمد حنیف ګردیوال ته بدل ورکوم په فراد نفسران چې راشه موږ تاسو د خپل ویناوي اظهار وکړي محمد حنیف ګردیوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډېر قدرمن او درانه د دې ښوونځي مؤسس عثماني صاحب او مدیر صاحب عثماني صاحب او ډېر درانه استادان ډېر درانه او باعزته سپین ږیري مشران ډېر درانه او قدرمن علما کرام او د معرف مینوال ځوانان چې تشریف لري او زما زړه ته راځي زده کوونکو او د زده کوونکو اولیاو ټولو ته سلامونه او احترام. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. البته د پوهنې د امنیت نه ډېر راغلي درانه مېلمانه چې تشریف راوړی دی کورې ودان خدای دې هر کله راولي. مخکې مولوي صاحب خبرې وکړې واقعا دا یو ډېر ستر کار دی دا د علم فایضه چې زموږ ځوانان ماشومان راځي او دلته زده کړې کوي او بالاخره بیا رالویږي او په خپلې کورنۍ کې د دې علم نه استفاده کوي او بیا د نور د وطن دپاره استفاده کوي او همداراز بیا بالاخره په خیر سره لویږي او بیا نورو ته زده کړه ورکوي. نو دا اکثره کم چې وایي چې دا صدقه جاریه ده په واقعیت سره دا یو ستره ثمره ده د کورنۍ دپاره چې ښوونځي ته ماشومان راولېږي او هېڅوک بې تعلیمه پاتې نه شي. دا باید زموږ او ستاسو ټولو دغه پالیسي واوسېږي. دوستانو زه خو اول مننه کوم د عثماني صاحب د کورنۍ ټولو نه چې دغه یو قدم یې دلته پورته کړی دی دغه اوس په کلي کې چې یو ښکلی ښوونځی یې جوړ کړی دی او اوس چې ما ولیده زه خو وړاندې نه وم راغلی
او علاقمندو ما ځکه زه په دولتي ښوونځیو باندې ډېر ګرځم په دې خواته نه وم راغلی ځکه دوی خواري او زحمت زیات شي ځکه دا په دولتي ښوونځي کې لږه ګڼه ګوڼه زیاته او شمېر زیات دي ځکه هلته په چا کنټرول نشته دی که نه څومره چې راځي مجبور دي چې هغو ته داخله ورکړي نو دولتي دغه دی دا مکتب دی نو ټول پکې عامه زده کړه او دلته خصوصي یا شخصي مکتبونه چې دي خو هغه محدود د دوی مغه اندازه معلومه ده او بیا هغه امکانات هغه یوه چیزه فیس شیه به دوی کې اخلي او په همغې باندې بیا دوی نو دغه ټول د مکتب چارې په همغې باندې بیا محکوم دي که هغه د استادانو معاشونه او نور د دوی دپاره د سهولتونو برابرېدو خبرې نو دا یو ستر کار دی چې زمونږ د په مجموع کې د معارف په چوکاټ کې خصوصي ښوونځي لرو او د نورو دولتي ښوونځیو ته هم کومک رسېږي ځکه هغه ګڼه ګوڼه په هغوی باندې کمېږي او د دې نه علاوه دوی په هغه خپلو امکاناتو باندې اکثره دغه ښوونځي په مخ وړي او د تدریس چارې په مخ وړي خو بیا په دولتي ښوونځیو کې خامخا چون دولتي ښوونځي بیخي زیات دي او مشکلات هم ډېر لري چون زه خپله ورسره سروکار ډېر لرم ډېر ګرځم په دې دولتي ښوونځیو باندې نو هلته اکثره یا د ناستې سترنجي کمبود وي یا نور تقدیر لیکلو کمبود وي یا نور کتابچه قلم کمبود وي نو هغوی به یې مجبور دي چې هغه ورته برابر شي او یا به په همغه نیمګړتیا خامخا پکې موجودې په مجموع کې په دولتي ښوونځیو کې خو هڅې کوي د معارف په چوکاټ کې هغه دولتي امکانات چې څومره وي هغه خو راځي هغه د معارف لپاره خپله بودیجه لري خو بیا خصوصي ښوونځي همدغه کې لږ په همدغې خاطر لږ برجسته وي چې لږ تنظیم او نظم یې په همدغې خاطر باندې جوړ وي بیا هم ټول ښوونځي دي ټول موږ ته شاګردان دي که هغه دولتي دي او که هغه خصوصي دي خو مهمه دا ده چې ښه زده کړه ورته ورکړل شي او ماشومان هم ښه زده کړه ترلاسه کړي مهمه خبره پکې دا ده نو بچیانو تاسو به زما خبرې ته متوجه شئ ټول به همدغه شان چې لکه دا څنګه چې اوس ستا مخ ته داسې ډېر ښکلي ناستې یاستئ او خبرو ته غوږ دی د مشرانو همدغه شان چې به خپله درسونه په دوامدار شکل باندې به خپل درسونه وایي تکلیف به وباسئ زحمت به وباسئ د خپل هغه ادب او اخلاق چې د مشرانو سره سره کېږي یا نور هغه مسایل چې زموږ او ستاسو ضرورت دی په خپلو کورنیو کې د پلار او مور سره او د نورې کورنیو سره هم برخورد وشي سره هم سره همکاري وشي دا ټول به په خیال کې ساتئ او د دې په خوا کې چې خصوصي دغه ستاسو عصري زده کړه کوئ د دې په خوا کې به دیني زده کړه کوئ دا ستاسو ټولو الحمدلله د افغانانو پښتنو ټولو دا اصول دي چې ماشوم نوی راولېږي نو اولې جومات ته لېږي چې باره سبق کوي بعد د هغې نه وروسته بیا د مکتب داخلې ته نو نامحتاج ماشومانو زه په دې یقین لرم چې تاسو ټولو دې خبرې ته پاملرنه کوئ خو بیا هم د ټولو توجه غواړم چې نو والدین صاحبان هم ته ناست دي اکثره پلرونه او ورونه نو هغو به هم انشاءالله دې خبرې ته متوجه کېږي چې څنګه دا خپل بچیان سالم وروزل شي او ښه زده کړه ورته ترلاسه شي نو زه چون ستاسو ګرمي ده د ماشومان لمر ته نست دي او لمر اوس تېز دی که نه نیم ماشومان لمر ته دي او لمر ته ډېره ګزاره اوس نه کېږي چې د ژمي موسم ختم شوی دی مخ په ګرمۍ باندې موسم روان دی نو چې ډېر تکلیف شي چې زه به هم ډېرې خبرې نه اوږدوم بس په دې هیله باندې چې ټول به خپل درسونه وایي خپل زحمت به وسوئ د درنو استادانو نه او د دې مکتب د ادارې نه مې هم دغه هیله ده چې ښه کار یې دلته کوونکو سره وکړي عام باید دا شاګردانو صنفونه زیات شي ډېر به راشي مراجعین به ډېر ولري عوام د دې په وخت کې هغه مسؤلیت هغه اسلامي او انساني مسؤلیت هغه به یې مدا کړی وي افغاني مسؤلیت چې شاګردانو او خپلو زده کوونکو او خپلو بچیانو ته چې د دوی معنوي بچیان دي لکه د خپلو بچیانو غوندې همدغه شان چې دا ټول معنوي بچیان دي خپل اداره د دې مکتب او هم استادان انشاءالله هغه خپله خواري نصب نو بس خدای مو ټول ښه ساته زما خدای شته دی چې
یو بل ځای کې ورته کیسه وه خبره وه او ډېر ضرور ده د کلي سپین ږیري ورته سم دعوت وه چې باید هغې ځای ته تللی وې نو ما ته چې سار خبره وکړه نو ما ورته وویل چې ولا زما خو داسې دی که نه چې مکتب خبرې بې بله پې نه کېږي نو بس تاسو لاړ شئ مونږ جرګې ته لاړ شئ چې خبرې مخکې یوسئ زه به دې زده کوونکو بچیانو سره لږ مخامخ شم چې خدای شته دی چې ما ته همدغه مزه راکړي د همدې نه عزت اخلم زموږ کوم عمر بس اوس یو اندازې ته رسېدلی دی که نه مریضان ګډوډ یو کله یو مریض دی او کله بل مریض دی نو زما د خوند دی او د مزې دی او چې زما پې تسکین کېږي او ډاډ راته داسې کېږي هغه هم دغه زده کوونکو او د استادانو سره کېناستل او پاڅېدل چې د دغې باندې خوشحالېږم او زړه ته مې پوره تسلي ورکړي دا نو زمونږ ټول زما دلته شاقي په دې لاره چې راځم که مکتب یې زه دغه ته وایم ته ودرېږه مړه دې مکتب ته راسره شو په همدې خاطر چې په عمل باندې خوشحالېږم نو خدای تعالی دې ټول همدغه مینه د دې بچیانو سره او د ښوونځیو سره او د استادانو سره پیدا کړي چې راځي وخت پوښتنه مو وکړي زموږ دا دغه د ګردي مکتب کې کله کله زه لیسه کې کښېنم چې مشر مکتب یې هماغه دی نو لیسه ده او یا دې نورو له ورغومه نو تاسو وینئ که نه ګوره دا بعضې مکتبونه په ډېر بد حال باندې دي که نه تعمیرونه لرې ډېر زیات مشکلات لري لکه هغه منکر مکتب وګوره هغه دوه سړکونو منځ کې دی دلته مثلا دا پاس عبدالطیف ګردیوال ښوونځی هغه هم همدغه دغه دی دا تر اوسه پورې اگر چې تعمیرونه ورته منظور شوي دي هغې پاس ته منظور شوی دی دې مکتب ته منظور شوی دی خو دا بدلونونو کې او په دې وختونو کې دا کوم لږ څه مشکل پیدا شو او د دې نه علاوه د نړیوالو مساغه رقم حکومت نه دي که نه موږ چې خدای ټول دا سیستمونه دي د حکومت او د دولت د کار سره برابر کړي او دې موضوعاتو ته یې پام شي انشاءالله پام یې دی ورته او هم د دې په خوا کې دا دغه چې دي د نړیوالې ادارې چې هغه واقعا هم د هغوی یعنې زموږ د حق دی په نړیوالو ادارو باندې د ملل متحد ادارې چې دي چې هغې اسلامي او غیر اسلامي ټول ملکونه شته دي خو هغه د بشر دوستانه په خاطر باندې چې بشر سره مرسته وکړي دغې د افغانستان په دغه حالت کې د هغوی مرسته ډېره زیاته پکار ده چې هم د ښوونځیو سره هم په نورو برخو کې چې خلک ضرورتونه ورته وي ډېرې به یې دغه رسېدګي ورته وکړی شي نو زه امیدوار یم چې دغه ټولو برخو ته ټول متوجه اوسېږي او خصوصا دغه زه چې دلته مخکې زه یو وخت کې د معارف مشر وم د ننګرهار نو هغې وخت کې نوي خلک د مهاجرتونه راګرځېدلي وو ډېره بیا د مکتب او دغه سره ډېر کم وو بیا ورو ورو خلک ځکه چې په مهاجرت کې خو یو عالم ستونزې وې که نه ټول خو دغه رسېدګي نه شو تر اوسه دغه مسله روانه ده زمونږ دغه ترخان بندر دی خو دا اوس لږ بند دی کړي زمونږ ټول ماشومان بتله هلته تلل ځوانانو ماشومان هلته به یې ګنډې کولې د مکتب سره هېڅ کار نه ساته دا اوس چې زه هغه لیسې ته کله لاړ شم نو مننه کوم ښوونې د امریت د مسؤلین ناست دي دوی خپل یاد ډېر زیات چې کور یې ودان خو هغه شاګردان چې سره پکار دي رقم ازري نه ورکوي که نه وایي یو خو مجبوریتونه دي درسته ده خو دې په خوا کې زده کړه خو ضرور ده زده کړه باید وشي دې نه وروسته خپله بې زده کړې څوک باید پاتې نه شي که دا مشران زموږ بې زده کړي دي هغوی یو عالم تجربې لري یا به خو باید نورو برخو ته پاملرنه وشي وبښئ خبرې نه همداسې اوږدېږي او دا ماشومان په ګرمي کېږي نو نه غواړم چې دې نه اضافه خبرې وکړم بس یو ځل بیا مننه کوم د توفیق مومنداري ښوونځي د مسؤلینو نه د ټولو قدرمنو استادانو علما کرامو نه چې دلته د شاګردانو ته سره زحمت وباسي او دغه یو قدر یې پورته کړی چې دلته یو ښوونځی جوړ کړی دی په دې هیله چې معارف الله وسلي دي او زموږ هېڅ ماشوم بې تعلیمه پاتې نه شي السلام علیکم دار ته وختم خو غلام د هیچا نشم زمانې ته مې تاریخ د پښتون پرېښود جزاک الله خیر نظام د محمد حبیب ګردیوال د ویناو د اظهار څخه یو ننۍ مننه بلنه ورکوو د پروګرام په دغې برخه کې د توفیق مومندري خصوصي ښوونځي یو ترنګلاري زده کوونکی ساجد ته چې راشه موږ او تاسو ته ملي ترانه واوروي ساجد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
د هر څه نه مخکې د توفیق مومندرې خصوصي ښوونځي استادانو ګلالیو زده کوونکو راغلو مېلمنو ته د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې د هغې څخه مراد دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اے قدردان معلما پر مونږه ګران معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما اے قدردان معلما پر مونږه ګران معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما طیرنا د وطن خسته ښکلا د وطن علم دې خور کړلو تا په هره خوا د وطن علم دې خور کړلو تا په هره خوا د وطن تا په هر ځای وکرل ښایسته ګلان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما اے قدردان معلما پر مونږه ګران معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما اے نازنین استادا د خپل دین استادا الله دې درکړي درته عظمت استادا الله دې درکړي درته عظمت استادا د پیغمبر د قانون یې ترجمان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما ستا د اخلاص نتیجه د لوړ احساس نتیجه چې سور لښکر شو ناکام دا یې خاص نتیجه چې سور لښکر شو ناکام دا یې خاص نتیجه تا مجاهد وروزل خپل شاګردان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما اے قدردان معلما پر مونږه ګران معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو آزاد رهبره د خپل هېواد رهبره تا تربیه کړه غازیان ای د جهاد رهبره تا تربیه کړه غازیان ای د جهاد رهبره رب دې سر لوړې لره په ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما څلوي خدمت دی وکړو ولس دې وخورلو ته ګران سجاد دی وکړو ولس دې وخورلو ته ګران سجاد دی وکړو ولس دې وخورلو ته توحید یار وایې شمال ته قربان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما اے قدردان معلما پر مونږه ګران معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما تاکو په علم رڼا د ټول جهان معلما چې لایق د درناوي دی او لایق د احترام دی معلم ستا مقام ته زموږ سلسله سلام دی جزاک الله خیر جزا د ساجد څخه یو نړۍ مننه چې موږ تاسو ته درنه وړاندې کړله د پروګرام په دې برخه کې د محمدري د پوهنې امریات د نظارت امیر ولی الله هلال د بخارا د نسل بل ورکو چې راشي موږ تاسو ته د خپل وینا اظهار وکړي ولی الله هلال نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو خادما فلا تكن رابعا فتهلك وأيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله
العلم نور من نور إله ونور الله لا يعطى لعاص. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا زمانګ استاد سدرون مشر معرف پرور شخصیت د معرف بنسټګر په ننګرهار کې او همدارنګه د ګردی غوث ټولو درنو او شملورو مشرانو او همدغه رقم زما هم مسلک استادانو او ګلالي او شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت په دې مچې هر سهار د خپل هغه ګلالي او شاګردانو او د هم مسلک استادانو سره مخامخ کېږم او د خیر او فلاح دعا د نیاز په سر باندې او همدارنګه د استادانو په مجلس کې ځان ته او دغه شان ته ټول ولس ته او ټول هېوادوالو ته کوو دا زموږ او ستاسو دپاره د افتخار ځای دی. کله چې موږ د خپلو ګلالیو شاګردانو سره مخامخ کېږو نو هغه د ګردیوال صاحب خبره که رښتیا درته ووایو زموږ روح چې دی دا تازه کېږي او خوشحالېږي. ځکه موږ 10 کاله او همدغه شان ته موږ چې دا کومه ژمنه کړې ده او کوم تعلیم یې کړی دی دغه ولس سره دا زموږ ژمنه تازه کوو او همدغه رقم دې ولس ته دا موږ خپل خدمت وړاندې کوو چې موږ کوم مصارف چې په موږ باندې شوي دي او دا 14 کاله او 14 کاله تعلیم یې کړی دی دا چې ستاسو پیسو موږ کړی او بیت المال موږ کړی دی دا اوس موږ په غر د باندې ستاسو په مخ کې ستاسو بچو له ولاړ او قلم او کتاب په لاس کې ورکوو دا زموږ لپاره یو افتخار دی. همدغه رقم زمونږ د معرف خلکو چې کومه ژمنه چې د الله سره کړې ده او د دې ولس سره کړې ده ګردیوال صاحب محترمه همدغه شان مشرانو محترمینو انشاءالله چې هغه به موږ پذیر کوو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا یو کال کېږي چې امارت راغلی 2 کاله او بیا یو کال کېږي چې دې ځای ته موږ راغلي یو مومندره انشاءالله چې موږ دومره ځلولې ده او د مومندرې معرف دومره مخکې تللی دی چې په ننګرهار کې ثاني نشته دی. تاسو په وخت باندې همدغه شان د فیسبوک پاڼې هم ګورئ د معرف نشرات هم ګورئ نور یوټیوب چینلونه هم ګورئ چې زموږ او ستاسو د مومندرې معرف پکې څومره خلکو مخ کړی دی او هغوی په وخت باندې په خپل فیسبوک پاڼو باندې دغه زموږ او ستاسو عکسونه خپروي. که څوک نظم زده کوي ډسپلین زده کوي همدغه شان علم زده کوي هغوی ورسره دا لیکي چې دوی د مومندرې نه راځي. همدغه رقم د دې خلکو مینه چې موږ وګورو د معرف سره دا ډېرې زیاته بېسارې ده او موږ د پوهنې ریاست په نمایندګۍ باندې همدغه شان د امریت په نمایندګۍ باندې د دې خلکو نه ډېر زیات منندوی وو. مثالونه یې موږ سره ښکاره شته دی د ګردي غوث لیسې تاسو وګورئ چې مکمل چت موږ د دوی خلکو پټ کړو. موږ دا د دوی دا قرباني چې ده د دې هېڅ موږ سره داسې شته نه دی چې په داسې الفاظو باندې چې موږ دا وستایو چې څومره موږ سره دوی مرسته کړې ده. همدغه شان د بادینزو کې موږ سره زه وتا که دوی موږ له جوړ کړي دي په خپل کوشش باندې کړي دي. همدغه شان ته منظور چې موږ وګورو ډېر زیات مرسته موږ سره داسې کوي او همدا رقم چې موږ خپله محاسبه کړې ده دې 4 نیمې میاشتو کې ګردیوال صاحب مبارکه بانک سره 15 لکه روپۍ دغې ولس مرسته کړې ده د تختو په برخه کې را سره کړې ده د ادارو په برخه کې را سره کړې ده د تعمیرونو په برخه کې را سره کړې ده حتی خپل بچو ځان سره راوړي دي مراجعه کړې ده چې دا زما بچی چې دی سره ده چې دوی غربت دی غریبي ده او دوی د کور آباد دي څه چې موږ دوی له ویلي دي هغه دوی منلي دي او د ازرې سطح چې ده په ټول ننګرهار کې اول ځل چې څه وخت ګمان کوم یو رخصتي تېره شوه اختره رخصتي وه او زموږ رئیس صاحب هغوی مسج پرېښوده چې تاسو د شاګردانو تعداد او د استادانو تعداد وګورو چې د چا زیات دی چې رخصتي تېره شوه اولنۍ زموږ مومندره وه چې زموږ شاګردانو تعداد پکې ډېر زیات و. اولنۍ زموږ مومندره وه چې هېڅ استاد پکې غایب نه و نور ولسوالیو کې د خدای استادان نه راغلي شاګردان یې په نیمیا باندې وو. موږ ته دا معلومات وشو چې زموږ د خلکو د مومندرې د خلکو مینه د معرف سره ډېره اضافه ده او دا دغه هم نه ده ځکه چې زموږ ټول ننګرهار هغه د مومندرې د خلکو قدرداني مخکې د مومندرې خلکو د هغوی قدرداني کړې وه. موټر هم د دوی و همدغه شان د ملخان لیسې نه چې راتلله هم په ډېر تکلیف باندې چې راتلله دلته دې خلکو قدرداني کړې دی. د بار نه چې استادان راتلل دې خلکو په خپلو حجرو کې ځای نه ورکړي دي او دلته راتلو دې بچو له به درس وو. همدغه رقم زما د استادان نه
هیله دا ده چې استادانو دغه خلک چې دا موږ او تاسو له مخامخ ناست دي او سار کې دوی ځان سره یو تشه میموري راوړي چې دا به زه د استادانو نه ډکوم او بیا به زه کور له ځمه او دغه خلک چې موږ او تاسو مخامخ ناست دي دا چې دغه اولیاء موږ له رالېږي دا په یو اعتماد باندې موږ له دې ځایه رالېږي نو دوی چې دومره اعتماد به موږ او تاسو باندې کړی دی چې دغه ګلالي بچی چې دا ډېر نازولي بچی دی او په ډېر نازولتوب کې رالوی کړی دی او ډېره خواري د دې بچي دپاره کوي راځه موږ او تاسو د دې هغه هیلې چې د دوی دي هغې ته یو مثبت جواب موږ او تاسو ورکړو او هغې ته موږ او تاسو رفیت کوو استادانو دا سرانۍ غونډه چې موږ او تاسو کوو دا زموږ او ستاسو سره چلتي غونډه ده دغه ځای کې موږ او تاسو باید شاګرد ته هغه څه چې د دې په ټولنیز ژوند کې پکارېږي او هغه تربیې مثلا د والدینو احترام د مشر احترام همدغه شان په ټولنیز ژوند کې چې نور څنګه موږ او تاسو سره څوک مخامخ کېږي او کوم آداب زموږ او ستاسو دي په دې تربیې غونډه کې موږ او تاسو شاګردان له باید هغه وړاندې کړو سره د دې چې موږ او تاسو سره تعلیم کوو خو ضروري د دې ده چې دغه شاګرد موږ او تاسو ادب وښیو چا کې چې ادب راغی هغې کې به علم راځي چا کې چې ادب رانغی هغې کې به علم نه راځي موږ او تاسو د امام شافعي رحمه الله هغه دغه تاسو له ما وغوښتل چې دا علم چې دی دا یو نور دی او رڼا ده هغه چا ته ورکول کېږي چې هغې سره ادب وي او چا سره چې ادب نه وي هغه څه ولوي هغې ته علم نه راځي نو همدغه رقم دغه ځای کې چې زموږ او ستاسو دا اوس یو ورور دلته د انګلیسي هغه ټاپنګ ولوستو په ډېر زیات خوشحاله شو خو هغه ورور یا زمونږ زما خپله هیله دا ده څه وخت موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام نوم علیه السلام ورسره داسې نه چې انګلیسي کې علیه السلام نه ویل کېږي داسې نه چې محمد صلی الله علیه وسلم سره نه ویل کېږي چې څه وخت د انګلیسي کې محمد ووایي نو صلی الله علیه وسلم سره وایه ته ګناهګاري کې نه ثواب هم نه کېږي زمونږ او ستاسو ناسته به مبارکتي شي همدغه شان د پیغمبر علیه السلام حدیث هم دی زما نوم واخیستل شو څوک صلی الله علیه وسلم د هغې پوزه دې خړه شي دا ناس خلک هم پرې درود ووایه زمونږ او ستاسو کارونه په ټول هم ثوابي شي نو همدغه رقم زمونږ او ستاسو د معرف برخه چې ده انشاءالله چې د ټولو خلکو نه ګړندی ده موږ فیصلې معلومه کړې ده د خصوصي لیسو د امیرانو دغه شان د دوی د مسؤلینو نه ډېره زیاته مننه موږ کوو چې زموږ په خوا کې دومره پوه چې دوی موږ باندې کم کړی دی چې موږ شاګرد له مثلا دریم نشو رسولی موږ شاګرد له تختم نشو رسولی موږ شاګرد له زیام نشو رسولی نو دوی زموږ په خوا کې دغه مرسته شروع کړې ده او غواړي چې دغه ولس ته زموږ په خوا کې خدمت وکړي د هغوی نه موږ ډېره مننه کوو همدغه شان ته مولوي صاحب چې کومې خبرې وکړلې ګردیوال صاحب خبرې وکړلې ګرمي هم اضافه ده همدغه شان ته نور خلک موږ وروسته خبرې کوي خو بهتره وینا هغه ښه وینا ده وایي خیر الکلام ما قل ودل ولم یمل چې اوږده هم نه شي خلکو له قناعت هم ورشي او خلک راسره ستومان هم نه شي زه په دومره خبرو باندې پسایله کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین آسمان وی سوچی دا زمکه آسمان وی سوچی دا جهان وی دار وی او سوچی ژوند پر دې جهان وی سوچی ژوند پر دې جهان وی سوچی پاتې یو افغان وی سوچی پاتې یو افغان وی تل بدا افغانستان وی جزاک الله خیر جزا آداب د بوهنی د عملیات د نظارت امیر هغه ولی والله لارو چې موږ تاسو ته د خپل وینا اظهار غسترګي دي له درد په امان وي مختچی په کتلو د قران وي جزاک الله خیر جزا د عدنان صاحب نړۍ مننه چې موږ تاسو ته دای په معلومات وړاندې کړو اوس دا پروګرام په دې باندې کې د ځوانانو د کمیټې مشر حاجی صاحب ماستر تر خورا درنه سبل ورکو چې د خلابي میز ته تشریف راوړي او موږ تاسو ته د خپل وینا اظهار وکړي حاجی صاحب ماستر ګدیوال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول علماء کرام ته د معرف امیرت راغله ملمنو ته جناب والی صاحب قدرمن استادان زموږ د کلي مشران ځوانان او ګلالي ماشومان ټولو ته ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ په خیر الله هر کله راشئ په لومړي قدم کې به زه دغه کم نیک اقدام چې شوی دی د ټول ګردي په نمایندګۍ باندې د محترم توفیق ورور مدیر صاحب عطا محمد نه او د ټول ټیم ټولو استادانو نه مننه کوم او قربانیه ورته وایم چې زمونږ کلي ته
دومره لوی خدمت کړی دی. خبرې ډېرې دي، مخکې مشرانو خبرې وکړې. دغه یو څو خبرو ته اشاره کوم چې دغه علم چې کوم دی، علم موږ تاسو نر ښځو باندې فرض دی. دغسې اقدام په هر ځای کې، په هر کلي کې باید ټول دې ته توجه وکړي. وختي ناستو ما هغه مخامخ بینر باندې یو شی لیکلی دی چې دغه ډیوه داسې مه ګورئ چې ډیوه د چا په لاس کې ده. ډیوه ویم دې ته دغه نن چې موږ تاسو راغونډ شوي دا د پوهې د علم برکت دی. مشر خبره وکړه چې پوهه نه علم نه راځي، دا د علم برکت دی. دغه ډیوه دغه معلمان دي، باید موږ تاسو د دې نه استفاده واخلو. دې ته یې مه ګورئ چې دا ډیوه د چا په لاس کې ده. دغه نظامونه چې په دې ملکونو کې چلیږي دا د علم په واسطه چلیږي. زمونږ راتلونکي اتلان تاسې یاستئ. تاسې سره چې علم نه وي نو مشکله ده چې تاسې خپل هدف ته ځان ورسوئ. بخښنه غواړم، ډېرې خبرې موږ ته نه راځي، خو په زړه م ډېر څه وي، ډېر څه وي. خو دغسې اقدام ته چې موږ ګورو تاسې باور وکړئ چې موږ خوشحالېږو. تاسو ته پته ده زموږ په کورنۍ کې یو ساده مثال درته درکړم. زموږ په کورنۍ کې دا موسم د ډېرو نه کشر دی. زموږ په کورنۍ کې موسم ډېرو نه کشر دی. باور وکړئ موږ ټول دلته احترام لرو. دا وجه څه شی دی؟ دا موږ ته پیسې نه ګټي، دا کوم بل داسې غټه دغه ته موږ ته نه ده کړې. دا د علم برکت دی چې موږ مشران دې کشر ته احترام لرو. دا د علم برکت دی. نو زه یو څو پوښتنې او یو څو خبرې غواړم چې تاسې ګلالۍ ورته وکړم. ګورئ ګلالۍ، ما مخکې تاسو ته ویل چې زموږ راتلونکي اتلان تاسې یاستئ. بخښنه غواړم، زموږ راتلونکي اتلان تاسې یاستئ. هر څه چې کېږي دا په علم کېږي. هر څه چې کېږي دا په علم باندې کېږي. مونږ تاسو له پکار دي ګوره سار کې چې تاسې هر یو راځئ. تاسو ته خپل پلاران د جب خرچي غم درته کوي، د جامې غم درته کوي، د بوټ کتاب څه د هر څه درته کوي. ګورئ ګلالیو، تاسې دې ته داسې کم فکر کړه نن چې کومه غونډه جوړه شوې ده دا ستاسې دپاره جوړه شوې چې تاسې تشویق کړي، تاسې وهڅوي چې تاسې خپل تعلیم ته توجه وکړئ، یو څه درنه جوړ شي. مونږ په دغه اوسني شرایطو کې کوم معیار یا کوم سټیج کې چې روان یو مونږ د امارت اسلامي نه یوه نړۍ مننه کوو. مونږ پرې خوشحاله یاستو چې په دغسې ګډوډو حالاتو کې مونږ ته ځای په ځای دغسې د تعلیم زمینې برابرې کړي دي. ګوره هیچا دا فکر نه کاوه، هیچا دا فکر نه کاوه چې داسې یو غټ اولاد کې راشي او بیا د زموږ په وطن کې دومره زر داسې بېرته سره نظم او منظم هر څه دې برابر شي. دا د امارت اسلامي برکت دی. الحمدلله مونږ تکړه تکړه مشران لرو. ګورئ ومې ویل درته مخکې چې دغه نظام دا اوسني نظام کې یا په هر نظام کې چې څوک کار کوي د رئیس جمهور نه نیولې تر د یو معلمه پورې دا د کوم بل ځای نه دي راغلي. دا د بل ځای نه دي راغلي او نه موږ په پیسو څوک راوستي دي. دا همدغه ستاسو په شان دي ماشومان رالوی شوي او خوارۍ کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، علم یې کړی دی او د هغې په برکت باندې دغه ځای ته رارسېدلي دي. زمونږ د ننګرهار ولایت او د مومندرې ولسوالۍ کې د ګردي غوث
درون او قدرمن مشر او د معارف ځلانده ستوري حاجي صاحب حنیف ګردیوال د 20 کاله زما یادې دي چې دا په دې برخه کې په هره برخه کې مګر د تعلیم په کې چې دا اوس کومه خبره وکړه چې ما ته یو بله هغه هم مخې ته وه هغه ما شاته کړه او زه تاسې ته راغلم ګورئ دا کم شوق او مینا چې موږ تاسې سره لرو هر وخت تاسې ته موږ دغسې زمینې برابرو تاسې موږ تشویقوو دا په دې معنا نه ده د دې نه تاسې استفاده واخلئ دغه زموږ خبرې دا زموږ ناسته دا دلته چې راغلي درته دا په دې معنا نه ده چې موږ چېرته سیاست ته راغلي تاسو ته موږ کوم پروګرام ته جوړ نه دا موږ ستاسې د تشویق لپاره موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې موږ ستاسې شاته ولاړ یو ستاسې هر ضرورت موږ پوره کوو زه د دغه نیک اقدام چې هر چا کړی کورې ودان د ټول کلي په نمایندګۍ زه د ده نه مننه کوم د ډېر محترم استادانو نه د دې لیسې د مشرتابه نه چې دغسې یو زمینه او دا یو خدمت یې موږ ته کړی دی ما هر ځای کې دا خبره کړې ده چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې څو حقونه لري علما ناست دي ګورئ موږ سره په دې ولسوالۍ کې دا پټه خبره نه ده د باسولو چې کوم دي د تعلیم په بخش کې موږ سره ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي تاسې اوس هم که وګورئ زموږ په ټولو لیسو کې په ټولو کورسونو کې موږ سره د باسولو نه بې حده کوشش بې حده خواري موږ سره کېده دوی کشران شته د دوی داسې اولادونه هلته شته دي مګر کور یې ودان بچې وي چې موږ سره دومره خواري کوي موږ سره دومره زیار وباسي ومې ویل درته چې دغه هر څه چې کېږي دا د علم په برکت دي نو کوشش وکړئ ګلالیو ماشومانو چې د دې وخت نه استفاده واخلئ که تاسې زمونږ د مشرانو عمر ته رسېږئ باور کوئ زمونږ په زړه کې ارمانونه شته زمونږ په زړه کې د علم ارمانونه شته دی چې چا علم کړی دی او د خپل وخت او د خپلې موقع نه استفاده اخیستې ده هغوی نن ښه خوشحاله دي هغه رڼا ورسره شته هغه ډیوای په لاس کې شته دی مګر که چا نه یې کړی هغه ته یو څه ستونزې په خپل ژوند کې شته دی نو خبرې به ډېرې نه اوږدوم ګلالیو ماشومانو دغه کوم مشران چې راغلي دي کوم استادان چې راغلي دي د دې وخت نه استفاده واخلئ دا تاسې ته راغلي ستاسې د تشویق لپاره راغلي دي په آخره کې زه بیا هم د دغه استادانو نه یوه نړۍ مننه کوم ومن الله توفیق توران د افغان په ننګ یې وتړله توران ننګیلې د زمانې خوشحال خټکي جزاک الله خیرا جزاک او دا و د ځوانانو د کمیټې مشر حاجي صاحب اختر ګردیوال اوس بلنه ورکوو د توفیق مندري خصوصي ښوونځي یو تن ګلالي زده کوونکی خالد ته چې راشه موږ او تاسو ته شعر وړاندې کړي خالد بسم الله الرحمن الرحیم دا د مینې جدایي مې په کار نه ده د یو څو ورځو ځواني مې په کار نه ده ستا د مینې جدایي مې په کار نه ده د یو څو ورځو ځواني مې په کار نه ده ما خو تل د زړه په مینه نازولې ما خو تل د زړه په مینه نازولې د مطلب انډیوالي مې په کار نه ده او داسې ولې خوشحالېږي مال دولت ته داسې ولې خوشحالېږي مال دولت ته د کافر سره دوستي مې په کار نه ده او چې د بل په غم ونه دردېږي کله چې د بل په غم ونه دردېږي کله داسې ځوان سره یاري مې په کار نه ده او خلک ولې دې پرېږدي نن ای صمیمه خلک ولې دې پرېږدي نن ای صمیمه بې د مینې زندګي مې په کار نه ده ستا د مینې جدایي مې په کار نه ده د یو څو ورځو ځواني مې په کار نه ده غوندې غټې دي ته خان ستا خبرې د خانانو غوندې غټې دي نو څنګه به دې یار شم زه فقیر یم صاحبه جزاک الله خیرا جزاک د پروګرام په دې برخه کې د توفیق مندري خصوصي ښوونځي بنسټګر او رئیس ښاغلی توفیق الله عثماني د خورا دران صاحبان له ورکوو چې د خطابي میز ته تشریف راوړي او موږ او تاسو ته د خپلو ویناو اظهار وکړي ښاغلی توفیق الله عثماني
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صدق الله العظيم. د هر څه مخه په پیل کې د ننګرهار پخواني مرستیال والي او د مومندرې ولسوالۍ په ټوله کې د ننګرهار دروند قدرمن مشر محمد حنیف ګرجوال د مومندرې ولسوالۍ قدرمن د نظارت غړی هلال صاحب ته او همدارنګه د یاد لیسې قدرمنو استادانو ته او دلته چې د دغه سیمې څومره سپین ږیري مشران او علما کرام راغلي دوی ته او همدارنګه د لالپورې ولسوالۍ د خصوصي ښوونځي محترم مدیر صاحب غیرتګل ته او په ټوله کې دغه ناسته چې څومره د نظارت غړي دلته زموږ مېلمانه راغلي هغوی ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عظیم او تلفات په وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ قدمونه دې مو اصل زه نه پوهېږم چې خپلې خبرې څنګه پیل کړم. معاون صاحب تقریبا 15 میاشتې وړاندې مونږ د سیرت یو غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ډېرو کسانو ته بلنه ورکړې وه. تقریبا داسې وایي چې 500 زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. خو هغه چاته چې زما هیله او امید او زما غوښتنه وه لکه مشران او ځوانان دوی پکې برخه وانه اخیستله. زه ډېر زیات مایوسه شوم او ډېر زیات خفه شوم. خو نن چې زه دلته تاسې قدرمن ګورم، ځوانان ګورم، دغه سپین ږیري ګورم، ډېر زیات خوشحاله شوم. امیر صاحب ګورم د پوهنې مدیریت اړوند دغه نظارت غړي چې راغله، تاسې باور وکړئ چې ما من برخه واخیسته. ډېرې خبرې کول نه غواړم، چون د مسؤلیت پر بنسټ باندې 2-3 خبرې کول غواړم. معاون صاحب وویله، امیر صاحب وویله چې خبرې ګرمي ده او یوه خبره خوند کوي، ښه خبره خوند کوي. زه قربه یم که زه ډېرې خبرې وکړم شاید زه ګرم شم او تاسو مېلمانه یاستئ، تاسې باید ډېرې خبرې وکړئ ځکه چې تاسې ویاړ لرئ، تاسې رادعوت شوي دلته یاست او له تاسې هیله او امید هم دا کېږي چې موږ ونازوئ، دا ګلالي زده کوونکي ونازوئ. نو هېڅکله به موږ دا خبره نه کوو، موږ به تاسو ویاړو، تاسو ته به ډېر وخت درکوو، موږ به خپلې خبرې کمې کوو. 3 خبرې کوم. لومړی په ښوونه او روزنه باندې بحث کوم چې کله هم د ښوونې او روزنې یا د تربیه خبره کېږي. معاون صاحب وویل، امیر صاحب وویل، مولوي صاحب خپله خبرو کې وویل، تربیه د شاګرد لپاره د خپل کور اخیستل کېږي. هغه د خپل والد او د خپل مشر هغه څوک چې مسؤلیت لري د هغې اخیستل کېږي. دا ځکه وایم چې که په مکتب کې هر څومره موږ په زده کړه باندې ټینګار وکړو، هر څومره موږ په ښوونه او روزنه باندې ټینګار وکړو، ولې چې یو ماشوم زما بچی ښه تربیه ونه لري، زما کور کې زما مشر، زما مور، زما پلار هغه ته ښه تربیه ورنه کړي، نو که زه ورته 4 ساعته هم دلته ښوونه ورکړم نو شاید دا به پرې تاثیر ونه کړي. دلته ځوانان ناست دي، سپین ږیري ناست دي، له دوی مې د تربیه په اړه باندې د تربیه پر بنسټ باندې هیله همدا د معاون صاحب ویل، معاون صاحب دوی که چېرته په تربیه کې زموږ سره لکه تاسې چې نن دلته راغلي یاستئ او رښتیا چې په هر ځای کې ستاسې د معارف په اړه باندې غونډه وي، تاسې پکې برخه اخیستئ، تاسې ورغلي یاستئ. که دا ځوانان په دغسې ناستو کې په دغسې غونډو کې دا سپین ږیري برخه واخلي، نو تاسې باور وکړئ چې دی په خپل هغه مشکلاتو د خپل په ستونزو باندې او هغه د ماشوم ته په حق ورکولو باندې پوهېږي. علت یې دا دی چې دوی په دغسې غونډو په ناستو دغسې محفلونو کې برخه نه اخلي. نه پوهېږم یو صحیح دا مجبوریتونه شته، ستونزې شته، مشکلات وي، مصروفیتونه دي، موږ به تاسې غریب وي، خو ولې کله چې د دغسې یو غونډه تابعه کېږي، د دغسې یو غونډې خبرې کېږي یا جوړېږي، نو زما هیله همدغه ده او سپارښتنه مې همدا ده د مشرانو په اجازه باندې، ځکه دوی مشران دي، خو زما غوښتنه د یو کشر او د دغه مسؤلیت چې دلته زما مسؤلیت جوړېږي دا ده چې تاسې په دغسې غونډو کې برخه واخلئ. د دغسې غونډو کې برخه اخیستل ګورې څومره فایدې لري. لومړی به دا وي چې تاسې د مکتب یا د تعلیمي مرکز له ستونزو مشکلاتو خبرېږئ. دوم دا خبره ده چې د استاد سره له ادارې سره ستاسې تماس پیدا کېږي، هغه سره مراشه درشه پیدا کېږي، هغه سره بلدېږئ.
درېیمه خبره دا ده چې کله هم تاسې مکتب ته راشئ ستاسې هغه ماشوم ستاسې هغه بچی کس چې په دې مکتب کې دی هغه خوشحالېږي تاسې به وګورئ چې کله هم تاسې مکتب ته لاړ شئ تاسې په غونډه کې برخه واخلئ او تاسې د خپل اولاد د خپل بچي هغه فکر او ذهن هغه تصویر وګورئ چې مازدیګر به هغه به دومره خوشحاله شوي چې زما پلار زما ورور زما مشر نن زما مکتب ته زما صنف ته راغلی او د دې لپاره راغلی و چې زما پوښتنه یې وکړله چې دی مکتب ته راغلی دی که نه دی یو دم راغلی ګوره دی څومره ښه کارونه مثبت کارونه تاسې وکړل د مکتب سره مې ارتباط پیدا کړ له استادانو سره بلد شئ خپل شاګرد ته متوجه کړئ ځکه دلته موږ ډېر دا شاګردان لرو دلته به نه وي انشاءالله دلته خو زه په 100% انشاءالله به وریم داسې شاګرد نشته چې دا له کور راوځي او دا یې بل چېرې تللی دا ډایرکټ خپل هغه ته راځي ماشاءالله زموږ اداره زموږ استادان او دغه مشران چې موږ سره کوم دي دوی پوښتنه کوي ولې ځینې ځای کې تاسو وګورئ شاګرد له کوره په یو باندې راوځي هغه مکتب ته نه ځي هغه خپل ځای کې کله چې پوښتنه کېږي ولا تله او مخولې په صحیح معنا کې پوښتنه وکړي دی هغسې فکر نه کوم کاغذ راځي نو هدف مې دا دی چې دی دغه مشر دغه سپین ږیری موږ کمیټې لرو معاون صاحب دلته کمیټې شته دی دوی مې هیله هم دا ده چې دوی د کمیټو ته راځي خیر دی برخه پکې اخلي او هغه څو چې دلته ماشومان دي موږ سره مکتب کې دوی دي په هفته کې یو ورځ هم که چېرته د خپل شاګرد د دې استاد پوښتنې ته د ادارې سره په اړیکه کې شي نو زه وایم چې موږ به یو ښه تربیه ښه روزنه به ولرو دوم د روزنې خبره کېږي صحیح ده زه به روزنه ورکوم خو روزنې درې شیان دي د روزنې دغه دپاره چې یو ښه روزنه او د ښوونه موږ ورته وړاندې کړو همدا خبره تکراروم زما د شاګرد چې دلته ماته راځي د ده له مشر د ده هغه د سرپرست نه مهره دا ده چې دی چې کله د مکتب ځي کور ته ځي دی د مازدیګر کې مهرباني وکړي ماښام کې مهرباني وکړي او پوښتنه ترې وکړي چې ته نن مکتب ته تللی وې درس یې وویل کوم استاد ته درس وویلو مدیر صاحب راغلی و سرمعلم صاحب راغلی و ښه کوم مضمون دې وویلو ته دې ماته کتاب راوښیه کتاب ښه کورنۍ مې درکړې که نه که دا په رښتینې مکتب ته تللی دا به ورته کورنۍ وظیفه مو ښیي دا به ورته استاد نوم هم واخلي او دا به ورته د سرمعلم نومونه واخلي یو دا ګټه وکړه دوم ګټه دا وکړه ځکه چې دلته معاون صاحب وویل صحیح ده موږ پیسې اخلو خو هغه پیسې هغه فیس چې اخلي ډېر کم موږ اخلو دلته دا یې مسؤلیت لري ځکه چې موږ ته پیسې راکوي دغه ادارې ته دا پیسې ورکوي په پیسو باندې ځي دا د دې حق لري چې پوښتنه وکړي زه خو تا ته استاده محترمه سرمعلمه محترمه مدیر صاحب زه تا ته پیسې در کوم ته ولې زما شاګرد ته سبق نه وایي ولې زما شاګرد ته کورنۍ وظیفه نه ده ورکړې ولې دې کورنی کار نه دی ورکړی څومره فایدې مو وکړلې یو فایده هم دا وکړله چې د ادارې سره مې ارتباط پیدا کړ دومره فایده هم دا وکړه چې خپل شاګرد خپل بچی متوجه کړ دوم دا ده چې یو ښه روزنه یو ښه تربیات هم د دوی مخه کړه دا مسله نو هیله سپارښتنه مې دا ده چې وروسته له دې چې دغسې غونډې وي یوازې دا نه په نورو مکاتبو کې په نورو ښوونځیو کې په نورو مرکزونو کې دغه ځوانان چې څوک دعوت کېږي که نه دعوت کېږي په دغسې غونډو کې برخه واخلي سپین ږیري مشران دی دې ورشي د خپل اولاد د دې سیمې دپاره دې په ټولو باندې کار وکړي نو هیله او سپارښتنه مې دا ده دوم امیر صاحب یو خبره وکړه امیر صاحب زیاته مننه چې ما تاسو اول ځل باندې لیدلي زما پلار هم دلته ناست زما شوهر هم دا دی چې د علم او د معرف په برخه کې دغې ولس ته کار وکړم ته وویل چې خصوصي ښوونځیو په موږ باندې ډېر زیات احسان کړی دی او ډېر کار یې کړی آفرین شه واقعیت دی که څوک د ښوونې او د روزنې او د علم او د پوهې په دغه ټکي باندې پوه شي دا خبره به یې په خوله وي کله کله موږ ډېر استادان دي یا ځینې خلک موږ ګورو علاوه دا خصوصي سکتور دی او دوی خو د پیسو دپاره کار کوي او دغه موږ پیسې اخلي او دا ایسته که او داسې کا د یو شاګرد دپاره وایي د یو مکتب خلاصول د زندانونو بندول دي که د پوهنې مدیریت ورسره د پوهنې اړوند کسان د خصوصي ښوونځیو یا د خصوصي سکتور لاسنیوی وکړي او د دوی دغسې ستاینه وکړي تاسې باور وکړئ چې څو کاره به کېږي یو همدا دی چې د استادانو تقریبا 15 کسه استادان په دغه مکتب کې کار کوي یو خو دا دی چې تاسې باندې دا بوج کم کړم دوم دا دی چې معاون صاحب خبره وکړه چې په دولتي ښوونځیو کې بیروبار ځای دی بل هغه بیروبار حجم یې په دولتي ښوونځیو کې راته کم کړم دوم دا ده چې ځینې ضروریات چې موږ لرو د تعمیر نشتون موږ سره شته دغسې سرحدي ولسوالۍ ده موږ ستونزې لرو دغه ستونزه چې موږ مثلا تعمیر ستونزه به وي د کتابونو ستونزه هغه مشکلات یې
بل د دې ترڅنګ یو ښه رقابتي ماحول رامنځته کېږي ځکه په دې سره یوازې خصوصي ښوونځي نه دولتي ښوونځي هم کوشش کوي چې والله یو څوک ورته وایي چې دا د خصوصي ښوونځي یو زده کوونکی دی د دولتي ښوونځي کې هم یو انعکاس یو فکر راځي چې والله رښتیا موږ باید کوشش وکړو که نه هغه باید کم نه راولو نو هیله مې دا ده امیر صاحب چې تاسې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ همدغه تړون همدغه لاره همدغه تعقیب کوي دا تشویق کوي ویې هڅوئ انشاءالله یو آینده یو ښه روښانه راتلونکی به ولرو یو مسله بله چې زه ډېره ما اکثره ورسره زه متوجه کېږم د عمر خبره وکړله معاون صاحب زمونږ یو استاد دی راکیش باټي نومېده دا هندي ما ته په دې ګران دی عیسوي دی او که دغه کس دی خو ولې یو بشر دی او انسان دی د ډېر وخته ما ته یو خبره کړې پوهنتون کې یو ټول صنفونو ته یې کړې وویل چې افغانان په ټوله کې شپېته کاله عمر یا 15 کاله عمر زه خپلې خبرې ما ورته ډېر زر خلاصوم ګرمیم ده نو وایي تاسې فکر وکړئ چې ستاسې ماشوم په اووه کلنۍ کې تاسې مکتب ته واچوئ اووه کاله کې دا مکتب کې اچوئ تر 12 کاله دا یې مکتب ته ځي 12 صنف هغه وایي زه سره دا فکر وي چې زما جامې والله زه خو په داسې واسکټ کې راغلم هغه فلانکي زوی ښایسته واسکټ راغوستې او داسې موبایل ورسره او داسې ویښتان جوړ کړي داسې خولۍ اغوستې وه د ده دا 12 کاله یوازې همدې کې سوچ کې تېر شي دا مکتب نه فارغ شي خو دی هلته په ریاضي باندې دا په دوه جمع په دې باندې نه پوهېږي دې فکر ورسره نه وي دی پوهنتون ته لاړ شي کله چې پوهنتون ته لاړ شي پوهنتون کې بیا د سره دا فکر وي چې ونه د فلانکي زوی په پوهنتون ته داسې لوکس موټر کې راغی کرولا کې راغی کروزین کې راغی داسې یو موټر کې راغی او ډرایور ورسره او داسې یو موبایل ورسره ده سره همدا کله چې دی وایي د پوهنتون نه فارغېږي د 18 کاله 22 کاله عمر یې په همدې کې تېر شي دی ادارې ته وړاندې کېږي اداره کې ورته مدیر وایي یا امیر ورته وایي چې مهرباني وکړه ما ته یو مکتوب ولیکه زه به د خپل مسلک باندې خبره وکړم چې زه یو ژورنالست یم کله چې زما مسلک ته راځي هغه ته وایي چې ته مهرباني وکړه دې غونډې ته لاړ شه په دې باندې یو ګزارش جوړ کړه نو دا هلته ورته په غاښ کې چې تا سره کوم کار والله ته څنګه کېږي دا حق حیران ولې دلته 22 کاله دلته په عباسیانو کې کړي د په ځان باندې تکلیف نه راوستی د دلته درس نه زده کړی هلته دا بې عمله کار سره متوجه کېږي عمل کار نشي کولی ځکه زه مثال په دې وایم چې ما سره شته دی 22 کاله تعلیم کړی خو ولې د ګزارش یو غونډې ورافره نشي لیکلی نو دې استاد زموږ ته همدا خبر کوي دا 22 کاله نه تېر شي ښه دا به ټول عمر په هغې کې تېر شي نو دولت سره 15 کاله وظیفه اجرا کړي 15 کاله وروسته ورته د مخې رڼا سره تقاوت ټول عمر یې په سوچونو په فکرونو په ستونزو کې تېر شي نو هیله مې دا ده د دغه استاد د شاګردانو مې هیله دا ده چې دلته ځوانان هم ناست دي په خپل اولاد باندې په خپلو هغه بچیانو باندې هغه څه چې دی خیر دی په ځان باندې تکلیف راولي په ځان باندې څومره ستونزې چې دی ګالي ودې ګالي خو د دغه بچیانو سره د تعلیم زمینه برابره کړي که دولتي که شخصي دی د مازدیګر پوښتنه وکړي د کورنۍ وظیفې د مکتب د استاد د صنف او پوهنې مدیریت هم دغسې دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړو تر څو چې زموږ دغه بهیر لا ګړندی شي نورې خبرې کول نه غواړم ګرمي نه پوه شوم چې دا خلک هم تنګ شو نو یو ځل بیا خپلو کلالیو زده کوونکو ته د دغه چهارنماز مینې چې دوی دا چهارنماز مینه ورکړي چې دې کې به څو کس راغلي خو انشاءالله دغه کوم چې نه یې راغلي هغوی د خیره په نورو کې امتحانونو کې په کلنۍ کې به دې کې برخه واخلي په هغې کې به د خیره خپله نتیجه ترلاسه کړي دوی ته مبارکي وایم ټولو ته مبارک وي له تاسې مننه امیر صاحب تاسې مننه معاون صاحب تاسې ته د خدای ډېر عمر درکړي دغه مشران دلته راغلي ځوانان چې راغلي ماسټر صاحب دلته څومره ځوانان چې راغلي محمد صاحب دی دوی ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله یم چې تاسو نن تشریف راوړی په دغه غونډه کې برخه واخیسته قدمونه هم په دې مو انشاءالله موږ به هغه څه کوو چې د دغه ولس د دغه سیمې او د دغه خلکو په درد باندې روا شي موږ به تل همدا هڅه کوو خو یو دغه هم دا وي چې تاسې په دغه غونډو کې برخه اخلئ خیر کله کله راځي اداره کې زموږ د مشر استادانو سره زموږ د مدیر صاحب سره ما سره تماس نیسئ هغه ستونزې چې څه وي موږ سره یې شریکوئ چې انشاءالله په شریکه پرې بیا هم ډېره زیاته مننه کور مو ودان هر کله راشئ زخمی زخمی وجودی خاطر ملان غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر ملان غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بلا هارې بریان برخمن پاتې شو توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو دا ټول
ادارې پرسونل په نمایندګۍ زه د زړه د کومې مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې زه د آینده کې د دا خدمت په موخه او پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بلا نارې بریا نه برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بله هارې بریا زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بله هارې بریا نه برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بله هارې بریا زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بله لارې بریا نه برخمن پاتې شو زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي زخمی زخمی وجودی خاطر مولانا غواړي پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو بیا بله هارې بریا نه برخمن پاتې شو پرب توکل پکار دی چې خدای ته ژوند پاتې شو